لنعمه ومكافيا لمزيده. والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وصحبه وجنوده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا وعملا صالحا وفهما زكيا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فسورة فاتحة کی خو د دوو نوع انسانانو بیان وسو. یو منعم علیهم و لکه هغه ته چې اشاره وکړي کې چې صراط الذين أنعمت عليهم. أو يو مغضوب عليهم والضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نو د سوره بقره شروع هم د دغه دوه نوع انسانانو په بیان سو. لکه د اول سره چې هدى للمتقين سره شروع تر دغه ځاګي پورې انجیل بل وخت به یو وخت راځي یو د خلکو پر ورو پښې ناړی تر ماپښینه ناستې چې ماپښین شي به روان. تر دې ځاګي پورې چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا د هغه یوې نوعې انسانانو بیانو چې مؤمنان دي، خاوندان د فلاح. اوس په دې اباد کې بیا د هغه نورو کفارو بیان کیږي. خو البته یوه خبره دا قدر کې پیژندل پکار دی، انسانان دوی نوعی دي، دوه صنف دي، په دوه صفت موصوف دي.
چې یا به په صفت د کفر موصوف وي یا په صفت د اسلام. په حقیقت کې بل درجه په مابین کې نشته. یا به په کفر موصوف وي یا په ایمان، یا به مؤمن وي یا به کافر. ولی نو چې د ایمان تعریف وپیژنو. ایمان هو تصدیق بجمیع ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ضرورتا فيما علم ضرورتا اجمالا فيما علم اجمالا تفصيلا فيما علم تفصيلا. چې د علیه الصلاة والسلام څخه تر موږ پورې کوم شی ضرورتاً یعنی په یقیني شکل را رسېدلی، د دې ټولو تصدیق ایمان دی. د ایمان تعریف خو ډېر رقمونه لري. دا یې هغه ظاهر و متبادره معنا ده. په هغه شانو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر موږ را رسېدلي ضرورتاً یعنی بداهتاً یقیناً په طریقې متواتره د دغو تصدیق کول د مأموراتو په حیث د عمل، یعنی په تصدیق یې د حقیقت د کړلو، د منهیاتو دا تصدیق د حقیقت د نه کړلو، دغه بس ایمان دی. نو به دا مسله زده کوي چې ایمان ایجاب کلی غواړي. ایجاب کلی دا معنا ده چې نو سلب نه یې پکې کې، یو جزئی سلب هم نه قبلي. بیا هم نه یاست په پوه سوي. یعنی مقصد دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر موږ پورې کوم شی یقین را رسېدلی و، د دې ټولو تصدیق فرض دی، په ایمان کې رکن دی. که د یوه شي سړی تکذیب وکړي العیاذ بالله د ایمان وتلی. یو نمونه د مثال درته وایم د دین د ضروریاتو څخه. د قرآن پاک ټول متواتر دی، ضرورتاً بداعتاً ثابت دی. د قرآن پاک دا 6666 آیاته مثال لکه د ګرد قرآن چې انکار سړی د اسلام مباسي، د یو آیات څخه انکار هم د اسلام مباسي. ولی خو ضرور ثابت دی. نو دا دین هم ګرد اړوي. چې ایمان ایجابي کلی وغوښتئ، کفر نو په چا راځي؟ په سلبي جزئي. د دغه ایجابي کلی څخه چې یو جز سلب سو العیاذ بالله، بس هغه سړی چې یو جزء سلب کې پر هغه د کافر اطلاق کیږي. مبارک بدا شي وایي چې کوم د دین احکام بداهتاً ضرورتاً تر موږ را رسېدلي دي، د هغو څه انکار د یوه څه هم کفر دی، د ګورو څه هم کفر دی. یعنې د یوه څه یو څوک منکر شو بس هغه کافر دی. چې د یوه څه منکر شو. او بله یو مسله به دلته را یاده کړو چې ایمان خو اصلي تصدیق دی.
دا اقرار نو څه شي دی؟ د اقرار په شان کې د علماو اختلاف دی. څوک وایي چې اقرار په ایمان کې داخل دی، د ایمان رکن دی لکه تصدیق. اما یوه خبره ستا رکن زاید دی. رکن زاید نو څه معنا؟ نو دا معنا ده چې رکن زاید په وخت کې د ضرورت د حاجت فوتیږي. اوس یو سړی زورګیره سو، په جبر باندې په دې مکلف سو چې د کفر کلمه ووایه، پروا نه کوي. اوس د تصدیق ځایلیدل، تصدیق خرابېدل، تصدیق باطلېدل، تصدیق پرېښول په هېڅ وخت کې د اوقاتو نه دی روا. دا د شیطان چې شان د چا دي؟ نو د تصدیق زوال هېڅ وخت نه دی روا. یو رکن اصلي دی. اقرار یو رکن زاید دی، په وخت کې د ضرورت سلبي شي. که رکن اصلي شي نو که په زور سړی د کفر کلمه وایي بس کافر کېږي. اوس تصدیق په هېڅ وخت کې خرابېدل نه دي روا. د اقرار پرېښول په جبر باندې رواست. دا یو قول دی. دوهم قول دا دی چې یا ګر سره کې اقرار په ایمان کې نسته، په رکن کې د ایمان نسته. اقرار اصل د اجرا د اسلام د احکامو د پاره دی. ایمان حقیقي څوک دی؟ تصدیق دی. اصل ایمان تصدیق دی. اقرار د فار د چا دی؟ د اجرا د احکام. تصدیق یو امر سری دی. موږ څه خبرو چې دا کافر دی که مسلمان دی؟ انو اوس چې اقرار یې وکړي نو موږ احکام د اسلام پر جاری کوو، که ونه کوي نو احکام د کافر پر جاری کوو. بیا نو دلته یوه مسله سته، که چیرې تصدیق یې سم وي، طلب د اقرار ځینې وسي، عذر نه وي، دې سړي ته کافر وایي چې اقرار ونه کوي. او که طلب د اقرار ځینې وسي، یعنی چې اقرار وکړه په ایمان، دی یې نه کوي او عذر هم نه وي، دا کافر دی. پر دغه تقدیر چې د اجرا د احکامو دپاره یې شرط بولي، بس کافر دی. او که په غرو په دښت کې ګرځېدی، د اقرار طلب نه و ځینې سوی، پر هغه تقدیر چې اقرار د ایمان جز بولي نو کافر دی که اقرار نه و کړی. او پر دغه تقدیر چې د پاره د اجرا د احکامو دی، نو بیا که طلب ځینې سوی و کافر ورته ویل کېږي که نه ورته ویل کېږي. خو دا یو مقدماتي مسله ده، د ایمان مسله ډېره اوږده ده. لاله ماسې دا قدر کې در سره یاد لرئ چې تصدیق رکن اصلي، ایمان یا رکن زاید یا شرط اجرا د احکام، دغه اقرار یا شرط زاید یا شرط د اجرا د احکام. عمل چې فاته سو دا متمم مزین د ایمان دی، بس پر دغه ځای یې پرېږدئ. د اهل السنت والجماعه رایه دا دی چې عمل متمم مزین مکمل د ایمان دی، په ایمان کې داخل نه دی. په دې معنا که عمل نو نو ایمان نسته، که عمل نو ایمان ناقص دی، استا کوو کامل دی. داسې نه وایو لکه معتزله و خوارج چې عمل نه ایمان نسته. بلی خواته کفر چې پاته سو، کفر خو اصل دا پوټېدو ته ویل کېږي. کفر پوټېدو ته ویل کېږي.
په اصطلاح کې نو په دې حیث دا ناشکري ته کفر وایي کېږي. یو څوک احسان در سره وکړي چې ناشکري وایي که بس دې ته کفر وایي کېږي. وایي نعمت یې پټ کړي، شکریه دې نه کړه ادا. دا په اصطلاح کې چې سړی د دین د ضروریاتو څخه منکر چې کافر ورته وایي کېږي، دیم د الله غټه ناشکري وکړه. الله څونه انعامات باندې کړي، د دغو انعاماتو سره یې د دین د کل یا د جزء څخه انکار وکړي، ناشکري یې وکړه، نو کافر. اوس راسي ایمان. اهل ایمان هم پر دوه قسمه دي. یو ایمانی کامل دی، یو ایمانی ناقص دی. ایمانی کامل د شریعت په مقتضا دغه ته ویل کېږي چې تصدیق و اقرار و اعمال درې سره یو ځای شي. نو د دې به لیاقت دای دا سړی به لایق د جنت په دخول اولی سي چې مړ سو امید شته چې جهنم ته به نه ځي، جنت ته به ځي. که ایمان متممات کم وګوره، رکن کې کم و تصدیق نو یا اقرار ځینې طلب سنو، نو خو د اسلام ووته. یا که اعمال کم و د الله په مشیت کې دی، یا به د اعمالو جزا ورکی وروسته به جهنم ته بوځي، یا به دغسې بخښ ورته ورکي. خو به هر حال د ناقص ایمان چې اعمال ورسره نه وي هم یې معال جنت دی. نو که الله رحم پر وکړي اولی به جنت ته ځي، که الله جزا ورکړل معالی به جنت ته ځي. په آخرت کې د ایمان د دې دوو طبقو داخله کې فرق دی. په دنیا کې هم د ناقص ایمان د عامل پر اعمالو باندې اثار مرتبي شي. یو سړي غلا وکړه، لاس یې پرې کوو، کافر نه دی، لاس یې پرې کوو. زنا یې وکړه، رجم کوو، کافر نه دی، رجم کوو. قتل یې وکړه، قصاصوو، کافر نه دی، قصاصوو. نو د دنیا کې چې کوم شریعت دا د عمل په مقتضا جزا رسولې ده، دغه ورته ګوري. په آخرت کې الله ته مفوضه کې وغوښتي چې جهنم ته واچوي، خو مآل به جنت دي. د کافرانو په شان کې د آخرت په حیثیت په اصل کې د عذاب تفرقه نه ده راغلې. یو به پس جهنم ته، یو به پیش جهنم ته. البته په کیف کې د عذاب کې داسې فرق راسي، د یوه عذاب تر بل څوک اغلظ و اشق و اشد. لکه اوس بندیان ګرځي، یو بندیان دي، یو کوټه کول به دی، یو په نظارت خانه کې دی، یو بیا بندي دی په یو شلو دیوش کسان سره د مجلس یو سړی لري لیدلو کتل کوای شي. کېدای شي د الله په عذاب کې هم طبقات مختلفي، الله دې موږ د ګردو څخه وساتي. خو د آخرت په حیث کې د کافر د عذاب دی چې قیامت قایم سو یا چې ماشي مړ سو، د عذاب اثار پر مرتبېږي، بیا د شریعت د نگاه څخه نهایه نه لري، حد نه لري، پای نه لري. خو په دنیا کې کفر اصلي کې دوه قسمه دی. یو هغه کفر دی چې ام ظاهري ام باطني، په زړه کې هم د قرآن اسلام دین څخه منکر وي، په خوله هم منکر وي. دې ته کافر مجاهر وایي. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الله وایي مړکئ مشرکان چې ټیل مکړه بس یې وژني، مرچلي ورته ونسئ، خزیه ورته ونسئ. دغه کافر مجاهر که ضمین نو، مستأمن نو،
د دې سر چټ مالی لیلام چې دی د ګیر کوي مړی که چې پر مال یې پیسې راوایخ. خو یوه نکته یاد لرئ خلکو، د ده مرګ درته روا دی، د مال یې اخیستل درته روا دي، مګر غدر مه ورسره کوه. په غداري بې نه کوي. غداري یې څه معنا ده؟ لکه اوس یو سړی د دې ځاګي څه په پاسپورټ باندې ولاړی روس ته امریکا ته، په عهد وعده ورغی، بیا به د دغه کافرانو سره هلته دی خیانت نه کوي، مال به نه غلا کوي، مال به نه غصبوي، خو دی په امان په عهد ورغلی. کافر په پاسپورټ راغی وطن ته، دلته په امن باندې د میاشتو د کال دپاره، مال به نه خوري، ازي به نه ورسوي، تکلیف به نه ورکوي. غدر په اسلام کې بد شی دی. غدر په پښتو بیا واده یي، سړی پر واده نه درېږي. او دوهم قسم د کافر هغه دی چې منافق کافر دی. منافق هغه دی چې هغه په تصدیق په زړه کې د ایمان تصدیق نه ورسره، په خوله اقرار کوي د ایمان. په زړه خو نه مسلمان، حقیقت د اسلام د احکام نه ورسره، که د کلی که د جز، په خوله اقرار کوي. دې ته منافق وایي. منافق وایي د نفقا سره. نفقا د سمسرې هغه د غار پټې خولې ته ویل کېږي. سمساره چې وایي غار جوړي، یو خدای خاور ته راباسي، هلته یې غار ته یو پټه خوله ورکړي چې که بیا یو ښکاري راغی ټینګول یې په رعب وځي. نو دغه منافق هم په خوله خو ظاهره خو اسلام شروع کړی، په زړه کې کفر ساتلی دی، هغه د کافرانو خواته هم لار پیدا کولی شي. د کافرانو سره هم پټې اړیکې ساتي، که چیرې دلته تنګي راله بیا به د کافرانو سره هم څه اشنایي بستایي. دغه منافق کافر دی، په حکم کې د آخرت خو کافر دی، په دنیا کې احکام د اسلام پر جاری کېږي. اوس راسئ یوې خبرې ته. د کتابو د نگاه څه داسې معلومیږي د رد المحتار د عبارت څه لکه زموږ په اصطلاح کې چې اوس دا موږ ورته فقها زندیق وایي، د دغه معنا په نفاق کوي. آیا دا نفاق اوس معلومیږي؟ اوس منافق ستا؟ که چیرې ووایي نفاق اصلي اوس ډېر دی. د طبراني په یو روایت کې خو داسې راغلي چې داسې زمانه به راسي چې آخر زمانې کې به یو مسجد جامع زر کسب مقتدیان امام مؤذن به لري، العیاذ بالله یو به مسلمانی. دې ته خو معلومیږي چې اصلي نفاق په آخر د زمانه کې زور اخلي. خو د نفاق د کشف اسباب دوه وه. یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په وحی معلوم سوی وای چې دغه سړی منافق دی، په وحی معلومات سوی وای. یو دا دی چې د یو سړي د لیجې و د کړنې و د عمل و د کردار څخه معلومه سي چې د دې په عقیده کې د اسلام حقیقت نشته. هغه اوله طبقه نفاق چې په وحی معلومېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړی، نو هغه ذریعه د کشف یې ولاړ. منافق خو اوس په چا نه معلومېږي، په وحی. پاته څه دا دوهمه طبقه یه، دا نو دغسې معلومېږي لکه رد المحتار د زندیق معنا کوي. زندیق وایي دی چې په ظاهر په لباس د مسلمان
او د ده د کړنو اعمالو و اخلاقو څه یو داسې کړنه معلومه سي چې په زړه کې اسلام نسته، زندیق کافر سو. او بیا نو که تاسې فکر کړی دا مو اورېدلي دي چې د زندیق توبه نه قبلیږي، دا مسله بیا نو رد المحتار ډېره اوږده کړې ده. خو په معال کې د خبرې حاصل دا راایستلی دی که یو سړی په دا خپل زندقیت کې ساعی فی الفساد جوړ سو، په ظاهر خو یې لباس د مسلمان جوړ کړی و، جامه و کافیه د مسلمان جوړه کړې وه، خو اصل په حقیقت کې خلک لادیني و بېدیني و کفر ته په پټ پټ باندې بلل په خبر سو چې خلک بېدینۍ ته بولي. دغه نو هغه زندق ساعی فی الفساد که امیر قاضي حاکم راګیر کوي د دې توبه بیا نه قبلیږي، بس دې نو مړ کړي. او که دغسې په خبر شوي چې دغه سړی خو په خوله د اسلامیت خبرې کوي، مګر یو ورځ د عملو یا د کړنې څه داسې معلومه شي لکه اسلام چې په زړه کې اخلاص نه ورسره لري، اسلام یې په زړه کې نه یي خوښ، نو دا به هغه د مرتد په حکم کې چې قاضي بیا راوغواړي چې دا مه کوه چې توبه یې وکړل، بس دې لویې لکې خبره پوه سوست. تشه راسه یوه خبره بله وکړو، څنګه وکړو؟ په شریعت کې د یوې خبرې ډېر اهتمام سوی دی، ډېره صاحب کښې پکار ده. د څه شي؟ پر یو چا د کافر فتوا لګول. په شریعت کې چې زما په فکر کې راغلی دي دا دوې خبرې ډېرې عجیبې دي. یو د نسب عجیبه خیال ساتلی تر عقل وړ، یو د اسلام د عزت. د نسب یې څنګه خیال ساتلی؟ د یو سړي معاینه وکړل، دی په بدخشان کې دی، معاینه یې په هرات کې ده، یا دی په افغانستان کې دی، معاینه یې په ایران کې ده، دی په مشرق کې دی، معاینه یې په مغرب کې ده. 15 کاله بعد دا دی تللی مسافر دی، 15 کاله بعد یې معاینه لنګه سوه. په شریعت کې د ښځې په نس کې کوچنی 15 کاله نسي پاتېدی. داسې خو نسته چې د ښځه دي سړی جماع ورسره وکړي 15 کاله بعد دې لنګه سي. نهایي د ښځې د حمل نهایه په شریعت کې څو شوه سوې په یاد مه ده؟ 2 کاله. عایشې صدیقې روایت په چا کې په نکاح هدایه کې چې وایي یو د څرخي د معزل د څرخ قدر ته 2 کاله نشي تېروی. دا 15 کاله بعد پیدا سو. هم شریعت وای الولد للفراش وللعاهر حجر. دغه ولد د صاحب الفراش دی، که 20 کاله بعد دی راغی ام دغه زوی د ده دی، که 10 کاله بعد راغی ام د ده دی، که 15 کاله بعد راغی ام د ده دی. نسب یې د ده څه دی؟ نسب یې د ده څه دی؟ دا ډېره عجیبه نه ده؟ شریعت په نسب کې دونه کوشش کړی. هغه چې نو په دې کې تا ته په خیال درځي نو چې دغه په ایران کې و، دا په پلاکستان کې و، دا نو څنګه سر وسون، خو ما درته وویل چې نو وزني کږر نو که کمبریج کې و بره خلاصېدله، نو وخت یې نه ضایع. یو چې شریعت ډېر احتیاط کړی، په چا کې کړی دی؟ په دې کې چې مسلمان ته کافر مه وایست. ګورې یوه خبره زده کړئ، زموږ د خلکو د عوامو یا بعضې د ماوارو خلکو پر خوله داسې خبره شائعه سوې ده، وایي که په یو مسلمان کې په سلو خویو کې، په یو سړي کې په سلو خویو کې یو د مسلمان راغی کافر مه ورته وایه. داسې نو مه وایاست. نو دا د اسلام داسې ښه خوبیانې دي، د اسلام داسې ښه صفتونه دي، د اسلام داسې کړنې و کردارونه دي، د کافرانو خو عناد و بغاوت و فاحشات و اخیستې د ګردو ظالمانو خوښ دي.
نو اوس که په یو کافر کې حسن خلق راغی، که په کافر کې وسیله رحمه راله، که په کافر کې حلم راغی، که په کافر کې تواضع راله، برابر موږ مسلمان ورته وایو؟ نو تاسې نه وایاست وا که چیرې د اسلام د خویو څه یو خوی پکښې و کافر مه ورته وایه. داسې مسله نه ده ګرانه. مسله اصلي دا ده چې یو سړی مسلمان دی، مومن دی، د دغه مسلمان مومنه څخه یو قول، یو فعل، یو حرکت صادر سو، ظاهر دا معلومېدل چې دا به زه چې وایم کافر یم، دا به زه چې وایم څوک یې کافر وي. کې یو محمل د اسلامیت درلودی، د کفر فتوا مه پر کوه. تاسې اوس په دې خبره پوه شوه؟ سړی خو مسلمان دی، خبره تر خوله ځینې ووتل، په لاس یو عمل وکړي. ته په دغه کې فکر وکړه کې یو محمل د اسلامیت درلود، څوک مه ورته وایه کافر مه ورته وایه. داسې مه کوه چې په دې جیب کې دې یوه ټاپه ده، په دې جیب کې بله ټاپه ده. چې دا خبره یې وکړه بس کافر کوي پر ودې لګول، خبره یې وکړه منافق کوي پر ودې لګول. د کفر په فتوا کې صح کوي که نه یي. که چیرې سړی ښه دقت وکړي، دغه ټول عاصین ګناهګاره د ټولو په اعمالو کې احتمال د کفر شته. هر سړي چې مړی وکړي چې ځان ته روا بولي نو نه دی کافر، چې زنا وکړي ځان ته روا بولي نه دی کافر، چې غلا وکړي ځان ته روا بولي نه دی کافر، چې شراب وخوري ځان ته روا بولي نه دی کافر، چې لمونځ قضا کې ځان ته روا بولي نه دی کافر، چې روژه وخوري ځان. دا په دین کې مأمورات و منهیات چې بداهتاً ثابت دي، د هر یو فرض په ترک او د حرام په فعل کې ځان ته روا بولي، بس څوک دی کافر دی. کافر دی د دین د ضرورت څه منکر شو. دا دې په بلا چې وي کې چې په زړه کې د ځان سره منکر شو، بس کافر دی. یو څه د ځان سره فکر دا و چې مرګ خو روا دی، انسان قتل دم څه دی، شیخ وایي د ورځې جلالهم سړی نه وژنم، بس کافر شو. دا یو بدهي مسله ده په اسلام کې. بلې خواته یو سړی یو چا دا تراو دی چې مولوي صاحب دغه سړي 1,099 مړي کړي دي، کافر مه ورته وایه. دې سړي 1,000 واره غلا کړې، کافر مه ورته وایه. دې سړي العیاذ بالله ټول عمر په بدکاري و لیواتت و زنا کې تیر کړی، کافر مه ورته وایه. دې سړي په عمر یو لمونځ نه دی کړی، کافر مه ورته وایه. دې سړي په عمر یوه روژه نه نیولې، کافر مه ورته وایه. او حال دا ده د یوې روژې په خوړلو په طریقه د انکار کافر کېږي، د یوه مړي په کولو کافر کېږي، د یوې زنا په کولو کافر کېږي، د یوه لیواتت په کولو کافر کېږي، د یوې غلا په کولو کافر کېږي. دلته کافر نه ورته وایي. دا د دې قاعدې تقاضا ده چې ګوره په دې انسان کې یو ظاهري باعث تا، مړی چې یو سړی کې 2 حیثیت لري، یا بیا په فکر کې دی چې وژني نو څه دی، نو روا دی، نو بس کافر شو. یا دا دی په دې پوهېږي چې انسان دی محترم دی، مرګ نه دی روا، قهر غلبه باندې وکړه مړی کوي. دا دواړه احتمال نه دي. زنا یو سړي وکړه، دا مې احتمال صحیح دی، وایي روا ده، دا مې یو کار دی، د خو بشري حقوق دي، خپل تقاضا مې ده، د دې هم خوښه ده، زما خوښه ده، بس دا کافر شو. او که په دې پوهېږي دا احتمال هم ته چې یا ورته ناروا معلومېږي، شهوت غلبه پر وکړه ځینې وسوه، نه دی کافر. غلا یو سړي وکړه، دا احتمال شته چې دی به وایي چې کاکا مال دی، دا پرکې د پلانکې دی، نو مه خوره، ولې نه خوره، ته روا دی، بس کافر شو. او که حرص غلبه پر کړی، په دې پوهېږي چې دغه مال ما ته نه دی روا، خو حرص غلبه پر کړی دی، حرص د جبر یې کړی، دا احتمال نشته پکښې. کور دی ودان، نو دغه یو محمل صحیح هم لري، محمل فاسد هم لري.
زما او ستا مکلفیت دا دی چې زر مړي کړي، زر غلاوې کړي، زر نارواوې کړي، ما او تا به ورته کافر نه وایو، پر هغه نیک محمل به ورحمه کوو. ناروا چې کوي شهوت غلبه پر کړي، غلا چې کوي حرص غلبه پر کړي، قتل چې کوي قهر غلبه پر کړي، ده داسې نه چې روایه بولي. خو د دو د خدای په مابین کې په زړه کې ماسې داسې وي چې دا مرګ راته روا دی، بس کافر سوی دی. زما او ستا د حکم دپاره څه پکار کافر به نه ورته وایي. اوس خبره پوه سواست؟ تش راسئ یوه خبره نو بله یاد لرئ، که چیرې یو چا داسې عمل وکوي چې هغه د شاعرو څه د کفرو محمل صحیح نه درلود، په ده ازاګي کې نو بیا د بخاري محشان وایي باید سړی کافر ورته ووایي. لکه څنګه یو سړی بد مخ ته کښېښوی سجده یې ورته وکړه، هغه میل ته یې سجده وکړه، العیاذ بالله قرآن پاک یې راواخیستی اور یې ور واچوئ، لښته یې ورته بنده کړه، په قاذوراتو کې وغورځوئ، العیاذ بالله الله ته سپک نسبت وکئ، العیاذ بالله انبیاو ته سپک نسبت وکئ. دلته نو د ده د نفس کم حصه معلومېږي چې الله ته سپک نسبت کوي. عاقل دی، بالغ دی، دلته نو کم نسبت څه حیثیت پکې دی چې بت ته سجده کوي، دا خو د شاعر څه ښکاره د کفر دی. دلته نو کم احمل ورکوي چې قرآن پاک یې قاذورات ته واچوئ، یا یې اور پر بل کوي، یا یې په لښتو ووهئ. دلته نو ګوره دا معنا سو چې بل محمل نه لري. والفتعین سوټی للفلان، په دغه وخت کې نو ورته څوک ویل کېږي؟ بیا نو مرتد ورته ویل کېږي، نو بیا مرتد سو چې بل محمل نه لري. که نه که د یو مسلمان فعل یو محمل صحیح درلود، حکم به په چا نه باندې کوي؟ په کافر نه باندې کوي. ولې؟ کفر اصل د معتقداتو د ضروریات څخه انکار دی. ورکشي وتو دا یوه مسله بلا ووایم. یوه مسله مې ډېره په ذهن کې عجبه دا د خلکو، دلته خو وایو چې یو چا 100 مړي وکړه کافر مه ورته وایه، زروار یې غلا وکړه کافر مه ورته وایه. بلې خواته فقهاو لیکلي دي وایي که یو چا دا نیکټایي وتړل نو کافر. نیکټایي که چا تړلې وه کافر دی. بل څه وایي؟ وایي که یو سړی د معلم پیشي کوي، لښته یې په لاس کې چې ملا کوچنیانو ته سبق وایي، د هغه د پسخند په شکل اچمونه کوي، دا کافر شو. ته وا که د ملایانو په پیشو سړی کافر کېدی کار شو، نو که خراب دی. طالب چې پیشي ونکړي خو ګرګېږي. حل مجرا تنکی حمیدیه وای که د چا خلیه تشکنزل وکړي کافر شو. دې مسله کې مې ډېر فکر پر لګرځي. په 100 مړو کافر نه ورته وایه، که خوله تشکنزل وکړي کافر ورته وایه. دلته دوه مسلې دي. یو کافر دی، یو فتوا د کفر ده. اصل کافر هغه چې مخلد فی النار دی، هغه خو هو دی چې د دین د ضروریات څخه منکر شي. دلته دغه شعائرو څخه د کفر که یو چا یو عمل وکړي چې دا د کفارو یو شعیره و، یو مسلمان په ځان کې راوستله، نو په دا ظاهره موږ وایو دا د کافر خصلت یې مختاره کوي، نو به کافر سوی. په دا ظاهر باندې په حقیقت کافر نو څه ورته ویلی. ولیکن خو دغه ډول معنا خو چا کړې ده؟ تفسیري کبیر ملا کړې ده. خو په فکر کې مې دا راګرځي چې اوس د تنکي حمیدیه وایي د چا خولې ته ښکنځل وکړي کافر، اصل چې سړي ته ګر ښکنځل وکړي، سړي ته وایي
ته ګرده پلانکی رقم یې نه کافر کېږي چې خدای ته ښکنځل وکړي کافر کېږي. خلکو فکري خبره درته کوم، دې مسلې کې فکر ډېر بند دی، خو هلته مې درته وویل چې د یو چا په عمل کې امکان د اسلامي کافر مه ورته وایي. کېدای شي دلته مراد داسې که یو سړی یو چا خولې ته ښکنځل کوي په دغه وجه چې ته کلمه په وایه، د یو عالم پیشي کوي په حیث د توهین د علم، یو عالم ته ښکنځل کوي په حیث د دې چې دا عالم دین دی، نو د دین توهین راغی، د کلمې توهین راغی، د اسلام توهین راغی، نو به څوک واقعات هم د کفر ونه وشي. او که ماسې په دا ظاهري شیانو باندې سړی وایي هلته د هغه قاعدې سره غټه کار دی، نو دغه فقهاو چې لیکلي چې په دې شي کافر دی، په دې شي کافر دی، په دې شي کافر دی، ډېر جزي ښکاره شیان یې ښولي، خو اوس یې وخت نه ځایوي. د دغه به کېداسې یو داسې محمل یو نیت ورسره ضروري، که نه مطلق یو چا خولې ته ښکنځل کول کفر ویل، یا د ملا پیشې کول کافر کېدل، یا پلانکی شي کافر کېدل، دا ډېره مغلقه مسله ده. خو بیا مې هم آخر مقصد مې دا دی چې د کفر په فتوا کې جرأت مه کوئ. کفر غټه فتوا ده، کفر په فتوا کې عجلت مه کوئ، د کفر په فتوا کې اقدام مه کوئ تر څو چې دغسې درته یقیني نشي لکه لمر. کفر یو امر قبیح دی، یو امر عظیم دی، یو امر قطعي دی چې د الله د ابدي رحمت سړی په خلاصېږي تر څو چې درته په دلیل متیقن ثابته نسي یو چاته کافر مه وایاست. دغه فقهاو چې دا عبارتونه ویلي دي په دې کې خپل ځان ته یو تاویل یو محمل لري، نو ډېره سایه پکار ده. اوس راسئ دې ځایګې ته، یو خو کفر جهري دی، یو کفر نفاقي دی. په دې مسله کې که نو که لږ لا مخته ولاړ سو داسې به ووایو چې یو د زړه حالت د انسان به یا انکاري، یا به اقراري، یا به سکوتي، یا به خلووي. زړه کې به د سړي یا انکار د حق وي، یا به اقرار په حق وي، یا به سکوتي. دغه درې کې بر خبره وردېږي. په بل تعبیر وایم، یا به تصدیق وي، یا به انکار وي، یا به سکوت وي. تصدیق به یا استدلالي یا به تقلیدي. نو دوه قسمه تصدیق، یو انکار، یو سکوت. دا یې څو؟ دا یې څلور. په خوله به یا انکار وي، انکار که انکار وي، یا به اقرار وي، یا به سکوت وي. په زړه څلور حاله وه، د خولې دا څو وه؟ درې. درې چې په څلور کې ضرب کې څو کېږي؟ 12. په زړه کې انکار، په خوله اقرار، په خوله انکار، په خوله سکوت. په زړه کې اقرار، په خوله انکار، په خوله اقرار، په خوله سکوت. په زړه کې سکوت، په خوله سکوت، په خوله انکار، په خوله اقرار. په زړه کې اقرار یعنی تصدیق تقلیدي، یو علمي او دلیلي دی، یو تقلیدي دی. بیا هم دا څلور سره دي. جمله څو اقسام شو؟ 12. د دغه 12 چې اوس نو د ګردو تفصیل سره کوو، بیا دلته یو دغه لا هم دی، خو هغه وخت هم راورسېدی. خو فقط دغه مسله در سره یاد کوي چې اصلي تصدیق اساس د ایمان دی. اقرار په وخت کې د طلب اتفاقا پر مذهب د ټولو علماو ضرور دی، او په وخت کې د عدم د طلب د هغه چا پر مذهب باندې
چې اقرار رکن بولی ضرور دی، چې اقرار شرط د اجرا د احکام بولی نه دی ضرور. بس بالانو دا ګر چې وایو بارانو نو کوي. اوس هم دا سترګې دې سره وځولېدی لکه ستړي چې سواس سړی ورته ګوري داسې بل ته کا معلوم سواس خوند یې نه وکړي. راځئ الله وإن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إن الذين عكسان كفروا چې کافران دي سواء برابر ده عليهم پر دوی باندې انذرتهم که وبیری ام لم تنذرهم که ونبیری لا یؤمنون ایمان راوړي الله وای دیو ته د ایمان تمه مکوئ. راسي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صغیر په دې مسلمانانو کې خو بل فطري مسلمان نه معلومیږي. یعنی فطري مسلمان داسې وایم د جاهلیت په وخت کې هم پر ایمان او پر شریعت باندې قایم. یو خاص کسان دوه کسان یاد شوي دي خو به هر حال هغه پرېږدي. یعنی دغه مشهور کسان خو پر جهالت و ایمان یې راوړي. ابو بکر ایمان راوړي، عمر ایمان راوړي، عثمان ایمان راوړي، علي ایمان راوړي. دا حلو مجرات چې و دا ګر کافرانو ایمان یې راوړي. عمر هغه سخته العیاذ بالله کافر و چې د علیه السلام د مرګ د وجه د پاره روانو. تاسې خبره نه وه باید موږ کړې وه. عمر چې ایمان راوړي سبب د عمر د ایمان دا و چې اصل دی روانو د دې دپاره چې ولاړ شي رسول الله قتل کړي. چا ورته پیغور ورکړي ور عمر ته قصد لري چې ته اوس محمد صلی الله علیه وسلم مړ کړي او ته به ژوندی ستا خپل خور اخ شي ایمان راوړی سید ابن زید او فاطمه بنت خطاب. کیسه خو مو مخته کړې ده نو دی پسې راسم شو هغه و چې راغی اخ شو کور سره یې جنجال وکړی. اخر کور ورته سخت جوابونه ورکړه، زړه یې مایل شو. بیا یې د علیه السلام پوښتنه وکړه. بیا ورغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم سرای کې په یو وخت کې رسول الله پټه گزاره کول دروازه یې وټکول. سړی ورته راغی چې ویې کتل ول عمر راغی توره ورڅخته. په خلکو کې وایي حمزه ناست و حمزه ول عمر را پرېږدي کې خیر غوښتی خیر به ورکړي د په توره بیا مړ کړ. د دې څه معلومېږي چې عمر هغه بهادر دلاور و د نور خلکو خوف راغی چې عمر و بیا څه پېښه کړي. عمر چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کال ونیوی ول دا وخت نه دی راغلی چې مسلمان سي. دا ورته ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا خو ما و عمر دی. الا دلته څه وایي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کې وبېری کې ونه بېری ایمان راغلی. نو خلقو وسا معنا دلته دا ده. اوس خو بیا ماسې را لنډوو نو که ستاسې یادې اضافه پر څو قسمو پر دوه لفظي و معنوي. دا معنوي راواخلئ جنسي استغراقي عادي ذهني عادي خارجي څلور قسمو. الف لام هم پر دغه څلور قسمو، موصول هم پر دغه څلور قسمه. خبره پوهېږئ که دغه د اضافي اقسام ستاسې نه چې زده ستاسې خپل دغه قاعده هم نه ده زده چې اضافه تعریف پیدا کوي. کنې زه تاسې ته وایم من جاء اخوک ستا په قد دوه وروڼه دي. زه ته ما دی ورور دې راغی تا ته معلومېږي چې کوم یو راغی. جاء اخو زید د زید ورور راغی. د زید وروڼه تا ته معلومېږي چې کوم ورور راغی. یا تاسې نه وایئ چې په مضاف کې دونه تعریف لکه مضاف الیه کې نه وایاست کومه دی. نو دا قاعده چې تاسې زده کړې ده چې هر دم وایه چې یو د معرفاتو څه مضاف دی
لکه غلام زیدین. زه هم د زید دریم ریان دي فقط څه هم جاء غلام زیدین نو تا ته معلومېږي چې پلان کوم ری راغی. جاء اخو زیدین درته معلومېږي، جاء عم زیدین درته معلومېږي، جاء ابن زیدین درته معلومېږي. یا نو بله نو اضافه بیا چیرې اشتوا داسې مضاف تعریف پیدا کوي. نو دا ځای چې زده کړئ ګرانه چې دا هغه اضافه تعریف پیدا کوي چې د چای د عهد او هغه چې بیا معهود ذکري وي، قولي وي، ذهني وي، پلان یا خو بیا جلا مسله وه. نو اوس راسئ دلته دا موصول دپاره د چا دی؟ د عهد دی. بس په خبره ډېره وساسي. ان الذين كفروا کم کسان چې کافران سوي هغه معهود کافران، ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، فلان دی، فلان دی، کم متمردین په کفر کې دي. سواء علیهم انذرتهم، ای برابر د پر دوی کې ته وبېرې ام لم تنذرهم، کې ونه بېرې لا یؤمنون ایمان راوړي، کې وبېرې کې ونه بېرې ایمان راوړي. الله دې شنه ورته وایي سواء علیک انذرتم ام لم تنذرهم. رسول الله ته دې شنه وایي چې پر تا برابر. ولی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خود دعوت ثواب صبر هر تقدیر باندې چې د دعوت کفار ته کوي که هغه ایمان راوړی وای که نه وای راوړی د کې څوک ثواب د دعوت ثواب. د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفسرینو یو داسې تقدیر کړی فذکر ان نفعت الذکرى او لم ينفع، که ګټه کوي که نه کوي وبېروه خلک د خدای د عذاب څخه. پر دوی برابر چې ایمان نه راوړي. دا ګوره خاص کفار مراد ای لکه په دې صورت کې قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. مفسرين څنګه معنا کوي؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نه زه اوس تاسو د معبود عبادت کوم، نه تاسو زما د معبود عبادت کوئ، نه په بعد کې زه تاسو د معبود عبادت کوم، نه تاسو زما د معبود عبادت کوئ. په بعد کې ډېر کفارو د علیه الصلاة وسلام د معبود د الله عبادت ونه کوي، مؤمنان نه سوه. نو د دې څه یو خاص معبود ډله مراد د هغه متمردین. ولې ایمان نه راوړي؟ ختم الله على قلوبهم، الله یې پر روح باندې مهر لګولی، وعلى سمعهم الله یې مهر لګولی پر غوږو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه پر سترګو یې پردې دي، ولهم دوی دپاره عذاب عذاب دی عظیم غټ عذاب د آخرت. عجب خبره ده د آخر چې الله وایي ما پر وړو مهر لګولی، ما پر غوږو مهر لګولی دی، ما پر سترګو باندې مهر لګولی. په زړه کې د حق فهم نشي کوای، په غوږو د حق اورېدل نشي کوای، په سترګو د حق لیدل محقه نشي کوای. ښه نو چې الله مهر پر ولګوي بیا نو الله مکلف کوي څنګه؟ دا خو تکلیف یې ما لا یطاق نسو. داسې حیثیت به لري لکه یو سړی چې تا سهار په دغه میل پسې په یو زرګه زرسۍ ټینګ تړلی، پرتاو کړی دي پرتاو کړی دي پرتاو کړی دي. مازدیګر لښته په راواخې ویې ورته ویل د مدرسې دا وبه نه لګوي.